د اسمان بادشاہي داسې ده لکه چې د یوې ځمکې مالک سحر وختي د کور نه ووته چې خپل د انګورو باغ د پاره مزدورانو لټي او چې کله مزدورانو سره د ورځې مزدوري مقرره کړه نو هغې یې کار له ولېږل. بیا که چغر ما هغه بهر ووته نو په بازار کې یو څو اوزګار کسان نور ولیدل. هغې ته وویل چې زه د هغه نورو مزدورانو سره د انګورو په باغ کې کار وکئ او زه به تاسو له مناسبه مزدوري درکم. نو هغې لاړل. غرمه او ماسپښین هغه بیا بار ووته او هغه شان بندوبست یې وکړ. په مازدیګر کې هغه بیا ووته او یوه بله ډلې اوزګاره ولیده. نو هغه دوی ته وویل چې تاسو ولې ټوله ورځ داسې خوشي ګرځئ او هیڅ کار نه کوئ؟ هغې ورته وویل چې موږ ته چا د څه کار نه دی ویلی. هغه ورته وویل چې ځئ تاسو هم د نورو مزدورانو سره د انګورو په باغ کې یو ځای شئ. چې ماښام شو نو د باغ مالک خپل ناظر ته وویل چې مزدوران را وغواړه او د هغې مزدوري ورکه. د وروستۍ قبیلې نه یې شروع کا او په ړومبۍ یې ختمه کا. چا چې مازدیګر کار شروع کړی هغې ورغلل او ورته د پوره ورځې مزدوري ورکړه او چې د ړومبو مزدورانو وار راغی نو د هغې دا تمه وه چې څه زیات به ورته میلاو شي، خو هغې ته هم هغسې میلاو شول څومره چې یې نورو له ورکړي وو. هغې چې مزدوري واخیسته نو د باغ مالک ته وغورېدل چې دې رستنو خلکو خو یوه ګنټه کار کړی دی او موږ سره د یو برابر کړل، چا چې ټوله ورځ په سره غرمه د ځانه خولې ویستې دي. هغه ورته وویل زما ملګريه ما د سره هیڅ زیاتې نه دی کړی، تا د ورځې په مزدورۍ را سره فیصله نه وه کړې. څه خپله مزدوري دې واخله او کور ته ځه. دا زما خوښه ده چې رستني سړي له هم هغه څه ورکم څه چې مې تاله درکړي دي. دا زما اختیار نه دی څه چې زه خپل مال څنګه وویشم. ته په دې راته په بد نظر ګورې چې زه سخي یم. دغه شان رستني به اول شي او اول به آخر شي.